بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا د میژ ټول چې د پښتونخوا وطن نه د ګوټ ګوټ نه څومره ځوانون روغلي یئ، مشرون روغلي یئ، د مو همځلي روغلي یئ، د توسې ننګ، د توسې پښتونولي، د توسې میړانه ته په دوه سره لوسینه سلام که چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګری نور خو توسې ته د حالات ښه پاته ځو چې دلته ریاست څو ورځې کوشش وکړه چې دغه ځوانون یا دغه خلک چې په کوم سوچ په کوم فکر روغلی دی چې هغه د دغه ځوانونو په شا پښتین افغان ولس دی او د میژ د وطن د هر سپین ږیري، د هر مور، د هر خور، د هر ځوان یو لوی ارمان دی او د لوی وخت نه یو ارمان دی چې کاش د پښتانه ځوانون، د پښتانه مشرون پښتین کوم ټول راټول شوی وای په یوه ټاغر باندې وای، شاید د میژ د وطن حالات، د میژ د کوم مستقبل په دغه بنیاد باندې د دغه حالات سره مخامخ شوي وي چې د میژ ځوانون نه دي پیوځي شوي، د میژ مشرون نه دي پیوځي شوي، یعنی د میژ سوچ، د میژ فکر تقسیم شوی دی. خو الحمدلله چې نن د پښتین کوم ځوان، د پښتین کوم مشر، د پښتین کوم علما کرام چې هر څومره تفکیدي دا راټوله شوي دي په یوه ټاغر جمع شوي دي، خو د کوم یو امید ونه جوړ شوی دی، د کوم د وطن د هر مور، د هر خور هغه ارمان د پیره کولو ولای چې پښتین کوم پیوځي شي، پښتین کوم راټول شي، انشاءالله د پښتونخوا وطن د دغه خورې حالاتو بدلیږي. دغه دهشتګردي، دغه جنګینه چې په دغه کښې نه مشر باد شو، نه کشر باد شو، نه ځوان باد شو، نه د سیاسي ګوندې مشر، نه د قومي مشر، نه هغه سوچ، هغه فکر چې د وطن خبره وکړله، د دغه خورې خبره وکړله، د عزت خبره وکړله، هغه باچ نشه. دغه آخري امید و چې کوم ورټول شي، کوم په یوه ټاغر کښېني، انشاءالله د پښتونخوا وطن د میژ توس د خورې حالاتو بدلیږي. خو هغه بیا توسې ول ده ثابته شوه درته چې ته یار ټول شوی نه یې، د ریاست سوچ، د ریاست فکر څومره تو ته دهشتګرد جوړ شو، څومره هغه سوچ، هغه فکر چې د شپېته لسې کلونه یې ته په تقسیمات کې سوتلی وې، هغې نتیجه نن توس ولدله. خو دا هم میژ یقین سوتی چې نن 2000 خلک ځوانون راټول شوي دي، کومي نوې حسابونه روسي په 2000 خلک پیرا ریاست یرغمل کړی دی. تو دا ورته ثابته کړله چې دا خوره د مودو، دا وطن مو دی، د تو پالیسي وس میژ پېژندلی دو او میژ دا هر یو ځوان دا فیصله کړی دو چې که مرګ رسي، که جیل رو درېمي، که هر تکلیفي، که په دغه میدونه باندې بارین بارون وشه دغه ځوانون ویلوړ وي، نن د ګولۍ ور وشه دا ځوانون بیا هم ورته ویلوړ وي، شهیدون یې ورکړل، زخمیون یې ورکړل، خو میدون یې نه دی پرېښی. تو ورته ثابته کړی دو په خپل عمل باندې. خو اوس منظم کول غواړي چې میژ منظم شي. دغه منظم کول دپاره چې میژ څرنګه وکړي چې دغه خپل قوم یا میژ دغه جرګه یا دا دلته چې کومه جرګه کېږي دنیو ته وښایي چې پښتین کوم منظم دی، پښتین کوم د ډیسپلین کوم دی، پښتین کوم په ژوند باندې میان دی، پښتین کوم په دغه خوره باندې دهشتګرد نه دی، دهشتګردي پر ټپلې شوې ده د ریاست طرفه. دا میژ په منظمتیا سره کې د دغه پیره د میژ دلته د سیکورټي خاص کر مجلس نور مشرونه ښه درته وکړو، دوی خپل ښه درته وکړو چې میژ ویس سیکورټي کې د دغه میدونه، د دغه ګراوند دغه دا مطلب نه دی چې خالي د 4 کسون دي دا زماوار دي بس دا سیکورټي شول. نه میژ دوس ټول سیکورټي یي، خو سیکورټي او ټول کې دغه پیره د میژ څلور ملګري
چې په هغه کښې د میژ د شمالي وزیرستان کوارډینیټر عیدرحمان وزیر او د میژ مرکزي ممبر ګلپسند خان چې د دغه کمیټۍ یا د دغه مشرونکو ورسره رحمت شاه چې تاسې ټول پیژنئ او ورسره محمد رسول چې میژ د جنوبي وزیرستان ملګری دی نن د تره زیای د میژ سره شهید شو او دا یوې څه دلته د میژ سره په ګراوند باندې دی او ورسره مکیف خان افریدی نقیب شته نقیب و یارو هم کراچی او نقیب و یارو مجامیل بس دا وکاسونو تکاسونو مشرونکو د میشتوس د پندال د میشتوس د سیکورټي او میژو ټول په امداد کې وی ورسره هر خبره چې کو میژو مانی کدلته حنیف روسی کدلته د میژ ډیر قدرمان مشر سالار منظور پښتین روسی تلاشي ونه وخسته شي څوک دا نه مایند کوي چې دا خو لکه چې د مو سره ذاتیات کو میشتوس پښتونۍ هغه نیچر مو داسې دی نو شب په خواشي باندې او میشتوس ته د امداد حقي تلاشي او هور کوي د میشتوس پر لګیا دي زه وس ډیر منګس نه کړم د میژ عیدرحمان او تاسو سمانګس او کو عیدرحمان